د پاکستان استازی وایي د کشمیر مسله د افغانستان سوله زیانمنولی شي. امریکا کې د پاکستان سفیر وایي د کشمیر لانجه کېدای شي د افغانستان د سولې روانه پروسه زیانمنه کړي. په واشنګټن کې د پاکستان سفیر اسد مجید خان د دوشنبې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل د کشمیر د کړکېچ له کبله پاکستان ممکن خپل پوځیان د افغانستان له پولې د کشمیر پولې ته یوسي او له دې امله له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ شي. د ټینګار وکړ چې د کشمیر او افغانستان مسلې جلا دي او نه غواړي چې په زوره دواړه سره وتړي. د پاکستان سفیر په عین حال کې وویل هیله لري چې له طالبانو سره د امریکایانو خبرې بریالۍ شي او پاکستان د دې خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې یو شمېر پاکستاني سیاستوالو هم ویلي وو چې که امریکا پر هند فشار رانهوړي باید اجازه ورنه کړل شي چې کابل سوله وویني. وروسته له دې چې د هند حکومت تر خپل کنټرول لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت یا موقعیت ختم کړ او کشمیر د هند د خاورې برخه وګرځوه، پاکستان سخت غبرګون وښود. تر دې وړاندې کشمیر ځان ته بیرغ درلود او د هند د نورو سیمو او اوسیدونکو اجازه نه لرله چې په کشمیر کې جایداد واخلي.